سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند به یاست، وخت مو په خیر وي. راځو د امازون اړوند اووم ویډیو ته. په دې ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو له امازون څخه بغیر له سرمایه ګزاري څخه پیسې وګټو. په کومه لاره کولی شو چې موږ سرمایه ګزاري ونه په امازون کې او پیسې وګټو. لومړی طریقه چې د امازون افیلیټ مارکیټینګ. افیلیټ مارکیټینګ له امازون سره اکاونټ جوړي د افیلیټ برخه کې. دغه هغه برخه د امازون د اسمه پیسې ګټو. د امازون سره افیلیټ برخه کې اکاونټ جوړ کړئ. کوم پروډکټ تاسو افیلیټ مارکیټینګ کوئ، یعنی افیلیټ مارکیټینګ نه معنی چې هغه پروډکټ دی د امازون کوم پروډکټ خرڅوي هغه ته موږ مارکیټینګ کوو ترڅو خلک هغه واخلي. هغه د موږ ته کوم لینک راکړی د هغه له طریقې چې هغه کوم کس هغه جنس واخلي د هغه په سر مو ته کمیشن راکوي. دغه افیلیټ مارکیټینګ هغه کسان کولی شي چې هغه یا ویب سایټ لري یا خپل ټیک ټاک مختلفې رسنۍ دي، هغه کولی شي چې په هغه استفاده کوي. هغه کې خپل لیکنې خپروي، معلومات خپروي، یوټیوب چینل لري. هغه د لیکنې موضوع مطابق یو پروډکټ هم سره پروموټ کوي، د هغه معلومات ورکوي، یو لینک ورکوي پروفایل کې. کله څوک هغه لینک کلیک کوي د هغه لینک په واسطه باندې امازون کې دا پروډکټ اخلي. امازون یو اندازه پیسې ورته ټاکلي، دومره پیسې تاسو په هغه په پروډکټ درکوي. دې ته وایي افیلیټ مارکیټینګ. دا کسان کولی شي چې په یوټیوب چینل لري، ټیک ټاک لري، ویب سایټ لري، د غوړن چې معلومات خپروي په څنګ کې د پروډکټ اړوند معلومات ورسره ورکوي او لینک ورکوي. هغه لینک کلیک کوي په د امازون ویب سایټ هغه پروډکټ اخلي. دا یو مشخص برخه ده د افیلیټ مارکیټینګ. په امازون کې اکاونټ سره جوړیږي د افیلیټ بخښه کې او تاسو بیا د هر پروډکټ لینک درکوي. هغه لینک به تو بیا خپل سوشل میډیا کوم پلیټفارمز ته کاروي په هغه کې به نشر کوي. دا یو خصوصي موږ دلته کوم سرمایه‌ګزاري ته ضرورت نه لرو، پیسې نه مصرفوو. دوهم چې د امازون ورچوال اسسټانټ ده. ورچوال اسسټانټ هغه کسان ته ویل کېږي چې د امازون اړوند زده کړه لري. مثال د امازون اکاونټ جوړولی شي، د امازون پروډکټ هانټ کولی شي، پروډکټ سورسینګ کولی شي، لیسټینګ کولی شي، شپمنټ کولی شي. هر اړوند معلومات لري، همدغه خدمات خلکو ته ورکوي. ډېر زیات خلک اوس په دې پسې ګرځي، پیسې لري، زده کړه نه لري، وایي پروډکټ راته پیدا کړه. ته یو پروډکټ پیدا کړه چې هغه وینینګ پروډکټ وي، په امازون کې ښه پروشات لري، پرافیټ هم ولري. هغه پروډکټ پیدا کړه، صرف هغه معلومات یو کس ته یې ورکړي، هغه پروډکټ هغه کس لیست کړي، تا ټول معلومات راټول کړي، هغو څخه پیسې اخلي. دلته کوم ته سرمایه‌ګزاري نه لګېږي، کوم مصرف نه کېږي، فقط خدمات خلکو ته ورکوي. یا یو کس سرمایه لري، پوهېږي نه، ته اکاونټ د هغه په نوم جوړوي، هغه اکاونټ جوړوي، ته ټول اکاونټ اختیار ته درکوي، پیسې د هغو د کار ټول تو ورته کوي. چې دا هم مهارت ته ضرورت لري. ته باید امازون زده کړه وکړې. که کله چې ته زده کړه وکړې، دا افیلیټ په ورچوال اسسټانټ بخش کې ډېر زیات کارېده، ډېر له حده زیات کارېده. هر څوک دا مهارت زده کړي. لومړی دا وعده ورسره کوم چې دې بخش کې زه کار ورته پیدا کوم، کسان ورته پیدا کوم چې دې کار ورسره وکړي، پروډکټ پیدا کړي، پروډکټ زه ورته خرڅوم. فقط کار کول غواړي، مهارت زده کړه غواړي. تاسو کوشش وکړئ چې امازون کې خپل مهارت ترلاسه کړئ. امازون په هر بخش کې زده کړه وکړئ، یو څه زده کړئ. بل امازون کینډل دی، لکه څنګه چې امازون لومړی ځل لپاره کتابونو لپاره جوړ شوی چې په دې کې کتابونه خرڅول کېدو، خو وروسته بیا پراخ شو، هر شی کې خرڅېږي. تاسو کولی شئ یوه لیکنه، یو شی اړوند لیکنه کړې ده، یو موضوع اړوند لیکنه کړې، کتاب دې لیکلی، داسې لیکنې کړې، هغه ته خپروي، په یو پرایس ورته ټاکې، په قیمت باندې خرڅوي. دا کوم ضرورت نه لري. دا هر بخش ته پوهېږي، البته په انټرنیشنل ژبه باندې لکه انګلیسي. ته لیکنه وکړې، هلته نشروي، هغه موضوع معلومه یې خرڅوي، کوم مصرف نه باندې راځي. دا هغه ته خپل مهارت دی چې شی لیکي، کوم موضوع اړوند لیکنه کوي. بل راځو په امازون کې چې غواړئ چې سرمایه‌ګزاري وکړې یا خپل بزنس وکړې، خپل تجارت وکړې، نو څو ډول تجارت موږ امازون کولی شو. امازون بزنس ماډل څه دي؟ څلور هغه مشهور بزنس ماډل دي. لومړی دا امازون هولسیل ده. دغه ډېر مشهور بزنس ماډل ده. هغه بزنس ماډل ده دا دی په امازون کې چې موږ د بل برانډ شی خرڅوو. یو بل چا شی اخیستی ده، خپل لوګو په خپل نوم باندې ده، په امازون کې هغه خرڅوي. ته غواړې چې همغه جنس ته هم ورسره خرڅ کړې، ته به له برانډ څخه اجازه اخلې او د هغوی پروډکټ به ته هم خرڅوې. هغوی هغه پرایس ورټاکلی، قیمت یې ټاکل شوی دی، ډیټایلز یې ورکړي دي، عکسونه یې ورکړي دي. تاسو هېڅ شی هم نه غواړئ، صرف له ده سره میټ کوئ او د سره یو ځای کېږي. ته غواړې چې هغه پروډکټ ته هم خرڅ کړې. دا به بیا ته له بل چا څخه نه اخیستی، خپل هغه برانډ څخه بیا اخلې. برانډ به هم خرڅوي، بیا برانډ نه خرڅوي، نور خلکو ته به ورکړي، یا اپروول به ورکړی، اجازه به ورکړي، کولی شي هغه په امازون کې خرڅ کړي. دې ته امازون هولسیل وایي. دوم چې دا پرایویټ لیبل ده. پرایویټ لیبل بیا هغه بزنس ماډل ده چې
ته یو نوی پروډکټ یا هغه پروډکټس په امازون کې خرڅېږي همغه پروډکټ په خپل نوم په خپل لوګو باندې غواړي چې لیست کړي دې ته پرایویټ لیبل وایي دې بل چا شی نه خرڅوي ټول هر څه تا دي که یې خپله جوړوي خپله واردوي کمپنۍ باندې جوړوي ستا لوګو یې ستا په نوم باندې هغه بل څوک پرې نه شي خرڅولی تا د نوم شی خپله یې تو خرڅوي دې ته وایي پرایویټ لیبل خپل برانډ به جوړوي دوهم ډراپ شیپینګ ده په ډراپ شیپینګ کې تو هیڅ پروډکټ اخلی نه یو کس ته پروډکټ خرڅوي هغه په امازون کې یا په یو بل مارکیټ پلیس کې بی کې ولمارټ کې ټارګټ کې هلته دا پروډکټ خرڅوي هلته یې کاسټ مثال کم ده ته راځې ګوري په امازون کې کاسټ لوړ ده یا قیمت یې لوړ ده له هغو څخه یې اخلي نه دلته یې لیست کوي ټایپ ورته یې بیم ورکوي کله چې هغه کوم کس له تا څخه آرډر د ترایس پروډکټ اخلي تو د هغو ادرس را اخلي هغه ادرس راخلي هغه بل پلیټفارم ته ورځي په بل پلیټفارم کې د هغو ادرس ورته ورکوي ځینې اخلي یو کس پیسې تا ته لېږلي تو بیا هغوی ته ورکړې او خپل ځان ته مې نه رالېږي هغو کس تا ته آرډر رالېږلی د هغو ادرس ورکړي چې مستقیم یې هغو ته ولېږي داسې د لږ ټیکنیکل بزنس ماډل ده په دې کې سرمایې ته ضرورت نشته صرف تو همداسې پروډکټ پیدا کوي یا له سپلایر څخه یا له برانډ څخه یا له هر څه څخه پیدا کوي هغه به هنټینګ کوي بیا وروسته بحث باندې کوو ملانکار باندې کوو خو دې کې سرمایه نه لګېږي صرف پروډکټ به اخلي پروډکټ چې دې اخیستی دي نه یې معلوم کړی دی له هغو سره پروت یې په کم قیمت یې خرڅوي ته په امازون کې په لوړ قیمت خرڅوي چې آرډر درته راغی تو به پروډکټ هغه یې دو پیسې خو تا ته راغلي هغه به ځینې راواخلي دو ادرس هغه به بل سپلایر ته ولېږي سپلایر ته ولېږي پروډکټ په تا ته نه راځي مستقیم هغو کس ته ورسي تا ته آرډر رالېږلی دې ته وایي ډراپ شیپینګ بل چې د انلاین یا ریټایل اربیټراژ ده دا هم هغه بزنس ماډل ده چې توی په نورو پلیټفارمو کې لکه ګوري انلاین چې ده لکه ای بی ولمارټ همدا د امازون په شان غټ پلیټفارمونه دي د انلاین سیلینګ هغوی کې پروډکټ اخلي هلته یا ډیل لګولی یا تخفیف لګولی یا په کم نرخ باندې اخلي لس شل دېرش دانې اخلي راوړي امازون ته هلته په لوړ قیمت باندې یې خرڅوي دې ته انلاین اربیټراژ وایي بل ریټایل اربیټراژ هغه اربیټراژ ته ویل کېږي چې تو راځې په فزیکل په خپل سټور کې مثال دوبۍ کې یو غټ سټور ته ورځي پروډکټ ګوري هلته هم قیمت ګوري په امازون کې هم ګوري خپله پروډکټ را اخلي لیبل کوي او امازون سټور ته یې لېږي خرڅوي دې ته ریټایل اربیټراژ وایي دې ته بیا غیرلي شي او دوی شانتې ضرورت نشته نو هیله ده چې له دې بزنس ماډلونو به پوه سوي یاست تر دې دمه به مې ویډیوګانې مسلسلې کتلي معلومات مې اخیستي تر راتلونکي ویډیو په الله سپارم ښه وخت کې چارې